سلام ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. لکه څنګه دا ښکلې غونډۍ د وزیر اکبر خان غونډۍ ده. نن راغللو، دلته مو چکر ووهه او ډېره ښکلې فضا ده. نو ویډیو مې هم د دې ځای څخه یو څه برخه درته واخیستله، ترڅو تاسو هم د دې ویډیو څخه خوند واخلئ. ښکلې فضا ده، واقعیت دلته ډېره ښکلې هوا ده او تر اوسه یې ټول ځایونه دلته شنه دي. او نور پاتې مطلب او ویډیو چې یو ښکلی مطلب دی تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده تا آخره یې وګورئ، چینل مو سبسکرایب کړئ. مننه. سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نن درته یو ښکلی او جالب مطلب وړاندې کوم. د هغې څه په اړه دی چې د یمن هېواد کې موجود دی. د وروستیو کې په رسنیو کې بعضې معلومات خپاره شوي دي چې ورته د جهنم دروازه یا د دوزخ دروازه وایي. نو چې آیا دا رښتیا د جهنم یا د دوزخ دروازه ده یا څرنګه نور څه معلومات موجود دي، دا به نن تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې مطلب تر پایه پورې تعقیب او وګورئ. په یمن کې یو څه دی چې ژوروالی ته 112 متره رسیږي او اوږدوالی یې 10 متره بلل شوی دی. دغه څه چې د میلیونونو کالونه دلته موجود دی، د سیمې خلک په اړه یې مختلف نظرونه لري. اول خو دا چې د سیمې خلک په دې اړه هیڅ یو بل سره خبرې نه کوي چې د دې څه په اړه، ځکه دوی داسې وام او هم چنان ډار لري که چیرې دوی د دې څه په اړه خبرې وکړي نو کیدای شي چې دوی ته صدمه ورسیږي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دلته د شیطانانو او د پیریانو روح دلته قید شوی دی. نو که چیرې د دوی په اړه خبرې وکړي نو کیدای شي چې دوی ته صدمه ورسوي. بل خبره دلته دا ده چې دغه څه چې دی ډېر اوږدوالی لري چې تر ډېره حده هېڅوک نه دي توانېدلي د دغې څه آخري برخې ته ځان ورسوي یا یې معلومات په دې اړه راغونډ کړي. نو په دې خلک بیا ورته وایي چې دا د دوزخ دروازه ده. خو په دې وروستیو کې یو عالم چې د کندي په نامه و خپل ټیم او خپله ډله یې دغه برخې ته راوستله، یعنې تقریبا 2 اونۍ مخکې و. دا عالم په دې څه کې ورکوز شوله، د څه آخري برخې ته یې ځان ورسوله. هغې خپل نظر داسې څرګند کړه: د دغې څه په وروستۍ برخه کې مې داسې ماران ولیدل چې غټ غټ و. که چا غرض یا که مې غرض نه ورسره لرله، دوی هم په ما غرض نه لرله. خو که چیرې ما به غرض پرې لرله یا هم دوی څه به مې کوم تماس حاصلوله، دوی به هم کومه صدمه رسوله. خو تر ډېره حده بې غرضه ماران هلته موجود وو. همدارنګه ده داسې وویل چې د دې څه په وروستۍ برخه کې د حیواناتو چې مړه شوي دي ځینې برخې هلته موجودې وې چې ډېر بد بوی او ډېر بد بوی یې ورکوله. نو انسان هلته د تنفس برخه ډېره عصبوله، نو ډېر بد بویونه موجود وو چې دا د حیواناتو هغه پاتې برخې چې دلته موجودې وې په دې خاطر وو. دې عالم د څه آخري برخې ته ځان ورسوله او یو مقدار خاوره همچنان د دغه حیواناتو هغه پاتې شوي مواد یا برخې د ځان سره راوړلې. اوس غواړي چې په دې اړه نورې مطالعې او نور مطالعه وکړي تر څو معلومه شي چې دا په کومه پیړۍ یا د کوم وخت پورې اړه لري. وروسته به دوی بیا نور معلومات خپاره کړي. دوستانو، دغه څه چې برهوت ورته وایي، د سیمې خلک ډېر په دې اړه څه نه وایي او ډېر ډارېږي. تر ډېره حده دوی د دغې څه ته ورنږدې کېدل نه. همدارنګه دلته کوم سړک چې بس لازم و چې تېر شي، سړک یې حتی نه تېروه، ځکه دوی دا جرأت حتی د ورځې نه درلودله چې تر څو دغې څه ته ځان ورنږدې کړي. همدې ډول په یو بل څه چې دی په امریکا کې دی چې هغه بیا میلیونونو کاله هغه هم موجود دی، د هغې په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته دي چې د هغې برخه آخري برخه به څو زره متره وي. څو زره متره په دې خاطر چې یو عالم چې یو پړی یا رسمان ورسوه ته زره متره اوږدوالی لرله، هغه پړی یې په همدې څاه کې ورخوشي کړله
ټول پړی خلاص شه خو بیا هم د دغې څه آخري برخې ته ونه رسید چې دا څه هم ډېر پخوا موجود دی خو په دې اړه هیڅ معلومات نشته چې د هغې څه وروستی برخه به څومره متره ژوروالی ولري، هغلته به څه موجود وي، نشته څه معلومات نشته. نو کیدای شي چې په آینده کې په دې اړه معلومات حاصل شي. نو دوستانو ډېره مننه کوم، هیله ده چې مطلب مو خوښ شوی.